الله وبركاته. خویندورونو، که ستاسې په یاد وي زه به چې په دې لار تلم ما به ویډیو کوله. بهارو او نن خزان دی. دا ونې بوټي چې دي په دوی باندې کله خزان کله بهار، که اوس خزان راغی څو میاشتې وروسته بیا ورباندې بهار وي، بیا ګلې ګلزار وي، شنه وي، بڼونه وي. یو موږ او تاسې یو، که په موږ او تاسې یو ځل بهار راغی او ګټه مو ترې وانخیسته او په بهار کې مو د خزان کار وکړه، نو چې خزان راشي بیا بهار نه راځي، بیا ورځ په ورځ انسان په ښکته روان وي. نو زه خپلو ټولو کشرانو ته سپارښتنه کوم او هیله ترې لرم چې په خپلې ځوانۍ کې داسې کړنې وکړئ چې د انسانیت خلاف نه وي، د اسلام خلاف نه وي. دغه بدې کړنې چې خدای پاک یې امر کړی چې مه یې کوئ په اسلام کې، تاسې باور وکړئ چې په ټول انسانیت کې چې هغه د هر دین سره او یا دهریان دي چې خدای نه مني، ټول دې ته بد وایي. که غلا ده، که ډاکه ده، که درواغ دي، که منافقت دی، که زنا ده، که غصب دی، دا ټول څومره شیونه چې دي د خپل مور و پلار، د خپلو خویندورونو، د خپل قام قبیل، د خپلې خاورې سره خیانت، دا ټول دوی ته بد وایي. چې فقط یوازې انسان وي دې ته بد وایي. نو تاسې نه هیله لرم چې مه د ځان سره خیانت کوئ، مه د خپل ژوند سره لوبې کوئ او مه د خپل رب سره خیانت کوئ. رب مو د تاسو نه هغه څه غواړي څه چې رب ته خوښ دي، څه چې خدای پاک ته په خپله خوښ دي ستاسو په لاس یې کوي، زمونږ په لاس یې کوي. خدای پاک یې په خپله نه کوي، موږ یې راولېږلو، څه چې خدای ته خوښ دي هغه کوي. ټول ښه کارونه، رحم د خدای خوښ دی، تاسو نه غواړي چې رحم وکئ. صداقت د خدای خوښ دی، تاسو نه غواړي چې صادق اوسئ. صدقې د خدای خوښې دي، تاسو نه غواړي چې صدقې وکړي. مرستې د خدای خوښې دي، تاسو نه غواړي چې مرستې وکړئ. او داسې نور ټول ښه کارونه. مینه د خدای خوښه ده، غواړي د تاسو نه مینه وکړي. د مینې چل زده کړئ. کومه مینه؟ د زنا مینه نه درته وښیم، د مور و پلار، د خویندو ورونو، بیا د خپلې مېرمنې او د بچو، د خپلو خپلوانو، د خپل ملت، د خپل قام، د خپلې خاورې سره مینه وکړئ، صادق اوسئ. دا هغه کړنې دي او د خدای عبادت خو په اول نمبر کې دی. هغه د مچ کار مه کوئ. ځینې ملګري بیا ما ته تلیفون کوي چې اول اسلام دی. په څلورو چې زه د اسلام خبرې کوم. اسلام کې دننه چا چې کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله، هغه مسلمان شو. 5 وخته مونځ، روژه، زکات، حج په ده باندې فرض دی. دا چې نه کې مسلمان نه دی. زه تاسو ته مخاطب یم، زه له تاسو سره خبرې کوم. ښاد و آباد اوسئ، ژوندي اوسئ. تاسې په خپله ښه پوهېږئ، خو موږ او تاسې یو بل ته باید نصیحت وکړو. الله رب العزت قرآن پاک کې ارشاد فرمایي چې نصیحت کول یو بل ته ګټه رسوي، یو بل د ښو نه ښو ته راغواړئ او د بدو نه مخه نیسئ، مه یې پرېږدئ. الله مو ژوندي لره، نیک، آباد، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.